بسم الله الرحمن الرحیم. ټیکنیکل ویډیو ته ښه راغلاست. درنو دوستانو، تاسو ته غواړم نن تشریح کړم چې څنګه کولی شو د موبایل سپیډ زیات کړو. دا هر څه له مخه راشئ خپل موبایل ایپس ته، بیا سیټینګ ته او بیا راشئ. دغه ډیولپ آپشن به ستاسو موبایل کې آلریډي وي یا به نه وي. که چیرې و خو ښه ده، که چیرې نه و نو بیا د دې له لارې کولی شئ اډ کړئ. دا اباوټ ډیوایس باندې کلیک کړئ، بیا سافټویر انفو دې باندې کلیک کړئ او بیا دا بلډ نمبر داسې 4-5 ځله داسې پریس کړئ، نو دا ډیولپ آپشن دلته آن کیږي خپله. دا هم چې آن کې را به شئ دلته، دا به داسې پورته بوځئ. دا وینډوز انیمیشن سکیل دی، ټرانزیشن انیمیشن سکیل دی او انیمیټر ډیوریشن سکیل دی. دا به مخکې نه په دې یو ایکس کې موجود وي، تاسو دا به 0.5 کوي ټول، دا لکه څنګه چې ما 0.5 کړي دي. د دې نه بعد بیا راشئ خپل ډایل پیډ ته، ستاره زینا 9900 او ستاره دا به اوکې کوئ او دلته به یو پیج اوپن شي. تاسو به دا ډیبګ لیول ډسیبل لو دې باندې کلیک کوئ. دا هم چې کلیک کوئ دلته یو آپشن راځي، دا میډ او های او لو. میډ باندې کلیک کوئ، ستاسو موبایل به ریسټارټ شي، نو ستاسو د موبایل سپیډ به زیات شي. تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو ته حاضرېږم، تاسو په لوی الله سپارم.